اختر په حکیم آباد کې تر سرلیک لاندې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د لغمان مرکز اړوند د حکیم آباد ځوانانو په نوښت د څلورو لوبډلو ترمنځ د والیبال جوړ شوی ټورنمنټ د میر حسن بیلې لوبډلې په بریا پای ته ورسېد. یا ټورنمنټ چې د اختر په ویاړ د حکیم آباد په سیمه کې جوړ شوی و، د میر حسن بیلې، حکیم آباد، شیخ آباد او د بدیول آباد د والیبال ټیمونو پکې برخه اخیستې وه. د سیالیو د لیدلو لپاره د حکیم آباد د ځایي اوسیدونکو ترڅنګ د لغمان له بیلابیلو سیمو څخه ګڼ شمېر ځوانان او د ورزش مینوال راغلي وو. د حکیم آباد د کلي اوسیدونکي هیواد نیمګړی وایي کومې سیالۍ چې د څلورو ټیمونو ترمنځ جوړې شوې وي چې د میر حسن بیلې او د شیخ آباد د کلي ټیمونو فاینل ته لاره پیدا کړه او میر حسن بیلې لوبډله وشوه کولی چې یو د 3 په مقابل کې شیخ آباد کلي لوبډلې ته ماتې ورکړي او د اتلولۍ جام وګټي. نو دا تورنمنټ موږ د والیبال د اختر په حکیم آباد کې تر سرلیک لاندې د څلورو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ په لاره اچولې وې چې په دې کې څلور ټیمونو ګډون کړی او خوشبختانه چې نن د اختر په څلورمه ورځ په بریالۍ توګه پای ته ورسېده. په دې تورنمنټ کې څلور ټیمونو څلور لوبډلو ګډون کړی و، د میر حسن بیلې لوبډله، د حکیم آباد لوبډله، د شیخ آباد د کلي لوبډله او د بدی آباد د کلي لوبډلو ګډون کړی و چې په لوبې ته د میر حسن بیلې لوبډلې او د شیخ آباد د کلي لوبډلې لاره پیدا کړې وه چې د میر حسن بیلې لوبډلې وکولی شول چې د شیخ آباد د کلي لوبډلې ته ماتې ورکړي او دغه تورنمنټ په بریالیتوب سره پای ته ورسېد. هیواد زیاتوي چې دا لومړی ځل دی چې د حکیم آباد د نوښتګرو ځوانانو پر مټ اختریزه میله او د والیبال تورنمنټ په لاره اچول کیږي چې د لغمان د مرکز په ګډون د بیلابیلو ولسوالیو څخه خلک د حکیم آباد سیمې ته په چکر راغلي وو او له یادو سیالیو څخه یې لیدنه کوله. دا کال د وړکي اختر په دومه ورځ موږ وکولی شو چې د حکیم آباد په کلي کې یو اختریزه میله را جوړه کړو. نو خوشبختانه چې موږ ته دې میلې ته د لغمان له هرې سیمې نه ډېر سیلانیان راغلي وو او خلکو پکې ګډون کړی و. ډېره په جوش او خروش سره پای ته ورسېده. بل لور ته بیا انتظار ملنګ او یو شمېر نور تماشچیان چې د والیبال لیدلو لپاره ورغلي وو د حکیم آباد له ځوانانو څخه یې مننه وکړه چې د لغمانیانو د خوښۍ لپاره یې د والیبال ټورنمنټ په لاره اچولی و. انتظار یم چې نالاوي د کلي اوسېدونکی نالاوي نه دي دې لوبې نندارې ته راغلی یم. د حکیم آباد د ځوانانو نه ډېره مننه چې داسې یو شانداره تورنمنټ یې په لاره باندې اچولی و او د اختر خوشحالۍ لا زیاتې کړلې. زه خو خپله شخصي د بیلې میر حسن د ټیم طرفدار وم، همغې بیلې میر حسن ټیم دا تورنمنټ د هغې په ګټه تمامه شو. دا تورنمنټ خو موږ میله اول برابره کړو، بیا دا تورنمنټ فکر هم پکې وکړو چې دا ځوانان د منطقې ورزشکاران تشویق شي او زموږ کلي ته راشي. موږ کلی وګوري، موږ کلی ماشاءالله خشنه باغچه ښه د اودسو ځایونه، د مونځ د جومات او نور ډېر اسانتیاوې لري او ښایسته ځوانان او ښه اخلاق لرونکي ځوانان لرو. بس خو نورو ټیمونه هغه سول ډراپ سول او د بیلې ټیم او د شیخ آباد ټیم نن لوبه وه چې بیلې ټیم منتخب ټیم وګټله. وایم ډېره ښکلې میله وه او د مسلمانانو پکې ډېرو ځوانانو پکې غریبي وچله، خلک ټول په کار کړی، بېکاره خلک یو دانه نه وه. او دا د والیبال په باره کې دا ځوانان ټول دا د شوق لپاره راځي، دا مینه محبت ورسره پیدا کوي. انډیواله سبا دغه لوچکي نه پوډرو نه هر شي نه لاس اخلي، همدې والیبال هغه ته مخه کوي. په پای کې د ټورنمنټ د مسؤلینو شفیق الله حیدري، هیواد نیمګړي او یو شمېر نورو ځوانانو په لاسونو د لومړي مقام ګټونکي ټیم ته کپ ورکړل شو. د حکیم آباد ځوانان وایي چې له دې وروسته به په اخترونو کې دلته میلې او د والیبال سیالۍ په لاره اچول کیږي. یاسر مشتاق، هیرو ټي وي، لغمان.